değişip bakışın gülüşün üzünün rengi de السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو لیدونکو په دې هیله امید چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه به وي. قدرمنو نن سبا چې دا ډېرې دغه مشکل چې د ډېرو خلکو ته راځي، ځکه چې هغه کله هم خپل موبایل چارج تږدي نو د هغوی موبایل چارج نه اخلي، یعنې د هغې د موبایل چارج ډېر زر نه فول کېږي، یعنې نه کمپلیټ کېږي. نو د هغې غټه وجه دا ده چې ستاسو په موبایل کې مشکل وي. نو د هغه مشکل پیدا کولو لپاره دوستانو ما تاسو ته داسې یو اپلیکیشن راوړی دی چې ستاسو کوم مشکل په موبایل کې وي هغه به ټول تاسو ته ښیي او په هماغه ټایم به هماغه مشکل تاسو دغه اپلیکیشن حلوي هم. بیا به نو ستاسو موبایل ډېر زر چارج اخلي او ډېر دوام به کوي. نو دوستانو ډسکرپشن ته لاړ شئ، لینک پروت دی، په لینک باندې کلیک اپلیکیشن ډاونلوډ او خپل موبایل کې انسټال کړئ. او که چېرته تاسو دغه ویډیو په فیسبوک کې ګورئ نو دغه ویډیو د پاسه وګورئ، لینک شته دی د اپلیکیشن او تاسو دغه ځینې کولی شئ دغه اپلیکیشن ډاونلوډ او خپل موبایل کې انسټال کړئ. ګورئ دوستانو چې کله هم تاسو اپلیکیشن انسټال کړئ، اپلیکیشن به تاسو سمپل خلاص کړئ نو د هغه به دغه سانتې او هغه وي ډیشبورډ وي. تاسو دلته په دې ټیپ ټو انټر باندې کلیک کړئ. چې کله هم تاسو په دې باندې کلیک کړئ تاسو به لږ انتظار ورته کوئ. ګورئ لوډینګ روان دی نو دغه ایډ به تاسو بند کړئ. نو دلته وګورئ دوستانو تاسو د موبایل هیلث ښایي، ټیک شوه. ګورئ وی یو ډیټا هم نشته، دلته انفارمیشن تاسو راشئ، دلته ولټیج تاسو ته ښایي، هیلث ښایي، ټمپریچر ښایي، چارج ښایي چې څونه چارج ده پکې، او پلګ ډېټ یعنې د مثال په طور پلګ ډېټ دا معنی چې کله هم تاسو خپل موبایل کې چارجر ورکوئ نو هغه درته ښایي ټیکنالوجي او دا ډسچارجینګ درته ښایي. نو ګورئ ولټیج دومره دی، هیلث هم ګډ دی. اوس ګوره زموږ کار څه ده دوستانو، اوس موږ دلته معلومات کوو چې زموږ دغه موبایل ولې زر چارج نه اخلي، څه مسله ده زموږ دغه موبایل کې. نو تاسو سمپل به دغه سټارټ باندې کلیک کوئ. ګوره دوستانو دلته تاسو ته ستاسو د موبایل مسلې ښایي. ګورئ دغه سور او دا زیړ چې کوم تاسو نشان دغه ټولې مسلې دي. ګورئ لو چارج، ګوره دوستانو ستاسو موبایل وایي 2% لو چارج کوي. ولې کوي دا مخکې درته وایم. دا ان اکټیو ده، ګوره دا باید وي 100 وي، دا 1% دلته ان اکټیو دی. همداسې هیلث ګوره هم وایي کم دی، نو دا باید 100% نشي. ګورئ نو ریپیر بیټری لایف هډ ډیټیکټډ پرابلمس، ګوره دلته پرابلم یې تاسو ته مسلې پیدا کړې نو دا حلوو موږ څنګه. دلته ګوره تاسو لیکلي فکس پرابلمس، نو دغه پرابلم تاسو فکس کړئ. ګورئ هغه ټول دغلته وګورئ فکس شو، هر څه ګورئ. اوس ګورئ دوباره تاسو سټارټ کړئ نو هغه مسلې به په دې کې نه وي. اوکې که دا به نو کې تاسو سټارټ کړئ. ګورئ ستاسو موبایل کې هغه مسله څه شوه، حل شوه. 2% به نه وي، 100% به اوس چارج اخلي. ګورئ یو ایرر هم پیدا نه شو. دا تاسو کولی شئ په ورځ کې یو ځل یې وکړئ، یا تاسو کولی شئ دغه مسله د خپل بیټري پیدا کړئ، یعنې په هفته کې یو ځل هم دغه تاسو ډیټیکټ کړئ، یعنې وګورئ. نو اوس چې کله هم تاسو خپل موبایل چارج ته کېږدئ نو ستاسو موبایل به زر چارج کېږي او ستاسو د موبایل بیټري لایف چې ده هغه ډېرېږي هم. نو دوستانو ضروري ټرای کوئ. دا تقریبا 1 میلیون خلکو چې دا ډاونلوډ کړي یعنې استعمالوي، نو تاسو یې هم استعمال کړئ او په خوند یې پوه شئ. نو دوستانو دا نننۍ ویډیو که ویډیو مو خوښه شوې وي حتما یې سره لایک او د خپلو دوستانو سره شیر کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.